دا د خیبر پښتونخوا په مانسهره سیمه کې د وژل شوي 40 کلن نرښځي هني د مور چغې دي چې هغه د خپل وژل شوي زوی مړي ته د جنازې نه وړاندې وهي. هني چې خپل نوم یې فرهان عباسي و په مانسهره سیمه کې د ګډا د پاره خپل یو ډیره لرله او پولیس وايي چې دغه سیمه یو بل استوګن شهباز د ګل په مازیګر په ډزو وجلې دی. د وجل شوی نرښځي هني د جنازې مونږ د هغه په پلارني کلی ابټباد کاکول کې شوه دی. د هني د جنازې په محل د هغه د کلی یو اوسیدونکو سردار پرویز ویوې ډیوته وویل د بالکل غلط ده. د څوک د مرډر کې یا کې هغه ظالمان دی هغه ته سزا ملاویږي. یو سړی سزا ملاویږي انشاءالله ګرد انشاءالله سبق اخی دغه نه. د نرښځي فرهان په مړینه یوازې د خواجه سراو ټولنه نه ده خفه بلکې د هغه خپلوان او کلیوال هم په ویر ګډ کړي دي. د فرهان د یو نږدې خپلوان شهزاد ویوې ډیوته وایي ټول چې ما سره وو مونږ چې ډېر نږدې یو مونږ چې کلاس فیلو وو مونږ اوس دومره چې مس کوم هغه نشته پکې هغه چې بس یو اپیل ده چې هغه چې پانسي راکړي چې مونږ سره انصاف وکړه خامخا به انصاف وکړي دا چې ناحق قتلو. د فرهان د وژنې نه وړاندې په نږدې وختونو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ګڼ شمېر نرښځیان د خلکو د لاسه وژل شوي او جوبل شوي دي. په وژل شوي نرښځیانو کې د ډیرو جنازې عموماً د شپې په تیارې کې شوي دي خو د نرښځي علیشه د وژنې را په دې خوا هني هغه دویم نرښځی دی چې جنازه یې د کلي خلکو په درناوي سره کړې. د هني په جنازه کې ګډون کوونکی یو تن وایي اجلا چې کوم دی دا هم یو انسان دی او دې په ډېر کسان موږ ولیدل چې هغه جنازې ډېر کسان موږ ولیدل چې هغه جنازې را نه لرل که نه د هغې وجه دا و چې د اجلا د دې تعلق چې کوم دی د ډانسر سره انسان اجلا چې کوم دی دا هم یو انسان کیدی شي او هر یو انسان چې چا دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه له پکار دي د مسلمان په جنازه کې شریک شي او د ټولو مسلمانانو ته درخواست دی که داسې یو بیا الله نه وکړه داسې یو واقعه راشي نو هر یو کس له پکار دي چې هغه په دې جنازه کې درناوي سره شرکت وکړي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نرښځیانو د اتحادیې د شمیرو له مخې د کال 2015 نه تر اوسه یو کم او یا نرښځیان د خلکو له خوا وژل شوي چې 15 پکې د روان کال اخیری 8 میاشتو کې شامل دي. احسان محمد خان وی او ډیوا ابټباد.